إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما معزز ورونو دا عشره مبشره مناقب روانو نن د هغه لسو کسانو نه هغه کسان چې رب کائنات د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خله باندې هغه ته د جنت زیره ورکړل العشرة المبشرة بالجنة هغه لس صحابه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل مبارک خله باندې دا خوش خبری هغه ته اورولې ده چې دا به جنتینی صحابه کرامو ته کم خلق چې په ایمان باندې مشرف کېدل نو د هغه به دا ارزو تمنا وا او دا غټ سعادت هغه خلق ته چې الصادق المصدوق په خپل مبارکه خله باندې په دنیا کې هغه ته د جنت زیره ورکړي نو نن د هغه کسانو نه د هغه عشره مبشرونه چې دا شرف او سعادت هغه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ژوند باندې حاصل شوی او چې تاسو جنتین یې نن د هغه جنتیانو نه د حضرت زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه مناقب بیانو زبیر ابن عوام ابو عبدالله زبیر ابن العوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي شجره نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ځکیږي او ملاویږي په قصي ابن کلاب کې
زبیر ابن عوام ورونو دا هغه جلیل القدر صحابي دی. د مور بیبي حضرت صفیه بنت عبد المطلب د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارک و. د پلار طرف ترور صفیه بنت عبد المطلب دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترور زوی. حضرت زبیر ابن عوام رضی الله عنه دا هغه صحابي دی چې په جاهلیت وخت هم دغه زبیر نوم دی او د اسلام نه وروسته هم دغه زبیر نوم دی. حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو مور، زمونږ استاد مور، اولنۍ بیبي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجه بنت خویلد، دا هم د حضرت زبیر رضی الله عنه د پلار طرفه ترور و. نو یو طرفه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترور زوی دی، بل طرفه د ترور مبارکه حضرت خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشری بیبي د زمونږ استاد مور د مسلمانانو. دا هغه سابقین او اولینو کسانو نه ده. فرمایي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه وروسته د څلورم یا پنځم صحابي دی چې ایمان باندې مشرف کیږي. حضرت زبیر رضی الله عنه دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نه وروسته څوک وي څلورم صحابي دی، څوک وي پنځم صحابي دی. بعض کتابونه لیکلي دي چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دعوت باندې د اسلام باندې مشرف شو، اسلام قبول کو. معزز ورونو، تاریخ اسلام د هغه خلکو تاریخ په سرو زرو لیکلی دی چې هغوی د الله او رسول سره واقعي په صداقت باندې چلن کو او فرشتنی د الله او رسول محبینو، فرشتنی مومنانو مسلمانانو تاریخ دا خبره لیکلی. ورونو، حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه دا د هغه شپږو کسانو نه دی چې عمر فاروق رضی الله عنه شپږ کسان ټاکلي چې د مسلمانانو خلیفه به تاسو تعینوئ. عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په شهادت باندې رسیږي د هغه نه مخکې هغه شپږ کسان د قومي اسمبلۍ ممبران ټاکي، اهل شورا ټاکي. وای دا خلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله وفات کېده د دوی نه راضي وو، د دوی نه خوشحاله تللی دی په دنیا کې. عمر سے په دې باندې ګوی کې او شهادت کوي. نو همغه کسان څلور شپږ کسان منتخب کړو چې د عمر صاحب نه وروسته خلیفه د مسلمانانو تاسو ټاکئ. محترم ورونو، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ هغه شخص دی، هغه شاسوار اسلام دی، هغه پالوان دی، هغه د الله او د رسول حقیقی لښکر دی. اولنی توره په اسلام کې، اولنی قربانی چې مسلمانان توره راوباسي د اسلام د دفاع دپاره او د مشرک او د کفارو د ختمولو دپاره او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تایید او د دفاع دپاره اولنی توره زبیر رضی الله عنه راوباسي. حضرت زبیر رضی الله عنه یو ځل خبره واورېده چې مشرکینو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قتل کړ. چاوته دا خبره ورسوله، نو دی په منډه کور له لاړ او توره راویستله او توره داسې چمک ویې ور اخلاص دی د نبي علیه الصلوۃ والسلام خواته چې راورسېده
چې ګوري جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی دی او خاندي. ورته وایي زبیر صاحب څه مسله ده نن دې توره په لاس کې نیولې ده ورا خلاصې؟ وایي صاحبه ما واورېدل چې سردار کونین حبیبي و حبیب رب العالمین نن د الله دشمنانو قتل کو، نو ستا د دفاع دپاره مې توره راویستله او زما دې په رب باندې قسم وي که دا خبره رښتیا وی چې ته دې خلکو قتل کړي وی، نو ما به د دې کافرانو نه داسې وینې توی کړي وی لکه یو نهر په شانته. دونه به مې وجلي وی زما په خپل رب باندې یقین و چې دونه به وینې روانې وی لکه د یو نهر وینې چې روانې. نبی علیه الصلاة والسلام وخاندلې او دعا یې ورته وکړه. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي چې الله جل جلاله جبریل راولېږه. جبریل ته وایي، جبریل وایي چې د الله پیغمبره رب کائنات پتا باندې سلام وایي، او به رب العالمین وایي چې زما د طرفه حضرت زبیر رضی الله عنه باندې سلام ووایا، او دا خوشخبری ورته ورکړه چې د نن نه بعد کوم سره د اسلام په تایید کې توره راوباسي نو د حضرت زبیر رضی الله عنه به ورسره مکمل اجر ورسره بغیر د دې نه چې د هغې اجر کم شي، اجر به نه کمیږي. خو د هر سړی چې نن نه بعد توره راوباسي د حضرت زبیر رضی الله عنه برخه به پکې. الله اکبر. دا څومره شرف دی ورونو، دا څومره عزت دی. دا هغه وخت نه د دې وخته پورې چې څوک د اسلام په تایید کې راوځي او توره راوباسي او د کفارو سره مخامخ جنګېږي، د الله دشمنان ختموي، د هغې ټولو خلکو کې د حضرت زبیر رضی الله عنه برخه د ثواب دی پکې. دې ته ویلی شي قرباني، دې ته ویلی شي اخلاص. ولې اولنی شخص دی چې د نبی علیه الصلاة والسلام په دفاع کې څه کوي؟ توره راوباسي. ټوله دنیا کافر دي، ټول خلک مخالف دي، ځان له قریش نه ځان له مکه نه، ټوله دنیا یې مخالفه ده، ټول ملیان مخالف دي، ټول ګرجي والا مخالف دي، عرب و عجم روم و فارس دا ټول مخالف دي. دفاع څوک کوي؟ زبیر رضی الله عنه. دا ایمان غواړي چې راوځي، نه هغې کې واقعي ایمان راووت. نو بے قربانی په دغه وخت کې څه وه؟ جبریل امین الله جل جلاله را لیږي او الصادق المصدوق ته وایي چې ته لاړ شه، او نبی علیه السلام ته وایي چې ته ورته ووایي چې الله پاک په زبیر صاحب باندې سلام وایي. الله اکبر. دا شرف د هغه اخلاص او قرباني هغې ته په برخه. نو نن چې هم په چا کې اخلاص موجودي، نن چې هم څوک واقعي مؤمن جوړ شي، نن هم یو سړی واقعي د الله او د رسول محب جوړ شي، نن یو سړی واقعي ځان باندې اسلام تطبیق کړي، واقعي عملی اسلام ځان ته واچوي، ځان باندې عملی کړي، اقا حالت دغه مسلمان هم دی. الله ته دا هلکم محبوبي چې څوک واقعي مؤمن جوړ شي او الله او رسول خبره مني. دا خلک نن هم رب ته محبوب، الله یې خوښوي، الله یې تایید کوي، الله یې کومک کوي. حضرت زبیر رضی الله عنه چې کله مسلمان شوی دی ورونو، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله هم د کفارو مقابله ته وتلی دی، هر یو غزا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر دی، زبیر صبر سره موجود دی، شانه بشانه ورسره جنگي، څنګ په څنګ اوږه په اوږه حضرت زبیر رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره جنگيږي. دا نه وایي یاره مړه څه مشکل به راته پیدا شي. یو خو دا نننۍ مسلمانان دي، یو دا نننۍ مسلمانان دي چې د فایدې وخت کې وایي د مسلمان یم زه دا یم چې مشکل پیدا شي، تکلیف پیدا شي، نسې به یې مونږ پکې نه یي، بیا ترې نه تښتي. ورته وایي ته ما غاړه جومات کې لمونځ کې تا کې هم فرق راغلی دی. ډېر خلک داسې شته، الله دې هغې اصلاح کړي. ورته وایي چې تاسو ما غاړه جومات له ځئ، تاسو کې هم فرق راغلی دی.
منګ الحمدلله په زاړه دین باندې کلک ولاړې خپل مذهب هم ټینګ کړی دی بېجمې منځونه کوو خو په جبه مونږ د پښتون عالم سره نه فخر کوي په دې خبره باندې څونه افسوس موږ ته پته لګېدلې دی وایي تاسو کې فرق راغلی دی هغه جمعه غاړه جومات لمانځله ځئ او داسې کمبخته خلک شته ناپوهه خلک شته هغه به پوهه شي خو کله بس بیا به تېنه ټیم تېرې وو ایو مار نه یو سړی یېرېده روان به و چې کله به جومات ته تلو هغه به په لاره کې ورته راووته په منډه به تېرېده نه یو ځل باران شوی دی چې راځي روډ باندې ګاډی تللی دی او په دې مار باندې ختلی دی نو سیده پروت دی په دې روډ کې ورته وایي سم خو سم شي خو د مرګ نه وروسته مخکې د زموږ څه ټکۍ جوړې وه نو وروڼو دا خلک به سم شي که نه مرګ نه وروسته چې اتنګ ځای راور شي بیا به ورته پته لګي دا د الله پاک نعمت ناشکری چې دا خلک کوي ډېر ناشکره خلک څو کاله بعد د څونه سختې او کوششونو نه وروسته الله پاک تاسې پښتنو له دا جومات درک او بیا هم سستي کېږي او نږدې ځای دی ګاډی ورسره دی ښه روغ جوړ انسان دی خطبې له نه ورځي په څه باندې وایي پوه به شم په څه باندې ما وروي قرآن الله یو سړي نه مې خبره واورېده وایي ما زوی قرآن ته کېنولی وایي زوی رانه وابي کېدی ته مې د قرآن د ترجمې نه پات لا اله الا الله د قرآن ترجمې ته مې کېنولی یقین مې پرې راغی شکي شو چې دا به رانه وابي شي نو ما ویل چې د قرآن ترجمه ونه کړي څومره افسوس دی ورونو دا کتاب باندې چې یو سړی وابي کېږي موږ سر کاته پې وابي یم خو د الله کتاب یادول پکار دی الله دې معافي کوي الله دې زموږ دغه ورونه اصلاح کړي نو حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه قربانی کړې وه اخلاص یې وکړه د الله او رسول محبو یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام په غزوه احزاب کې اعلان وکړ وای من یأتینی بخبر القوم کم نوجوان به چې موږ ته به د قریشو کم نوجوان به چې د مشرکینو کم نوجوان به چې د الله د دشمنانو خبر موږ له راوړي یخني د ورونو شپه ده نبی علیه السلام اعلان کوي چې داسې نوجوان به څوک چې هغه موږ ته د الله د دشمنانو خبر راوړي اسلام دپاره به نن څوک مخبري وکړي څوک به د جاسوسي وکړي صحابه کرام غلي شو حضرت زبیر رضی الله عنه را پاتې د وسیب زبیر راوړ نبی علیہ السلام ته وایي چې ته کېنه بیا ورته وایي چې من یأتینی بخبر القوم کم نوجوان به کم مجاهد به چې نن دغه دشمنانو خبر راوړي زبیر صاحب پاسې کې وسیب زبیر راوړ حضرت زبیر به راوړي نبی علیہ السلام ته وایي چې بیا کېنه په 3 ځله باندې اعلان کوي زبیر صاحب فاسی کی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا کوي الله دې زما مور او پلار د تانه قربان کی حضرت زبیر نو دا دعا غزوه احزاب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زبیر رضی الله عنه تکړه و چې زمو زبیر صاحب نه دی الله پاک د الصادق المصدوق د سردار کونین د سید الاولین والآخرین مور او پلار دی الله د زبیر صاحب نه قربان کی دا شرف زبیر صاحب ته حاصلې ایو ځای مخکې حضرت سعد رضی الله عنه ته ویلو په غزوه احد ارمی یا سعد فداک ابي و امي دي دوه خلکو ته دا دعا کړې ده مشهوره خبره د حضرت سعد رضی الله عنه ده او تاریخ لیکلی دی چې نبی علیہ السلام یوازې حضرت سعد رضی الله عنه ته دا خبره کړې ده خو لیکن دوهم ځای پکې دا ده مشهور هغه ده چې نبی علیہ السلام حضرت سعد ابن معاذ رضی الله عنه ته وایي چې حضرت سعد صاحب نن د الله دشمنان د سرداری کونین نه چاپیر دي هڅه کوي کوشش کوي چې سرداری کونین د مابین ویسي نو ولا یو ولا کافر چې خلاص دنه نشي فداک ابي و امي زما مور پلار دې تانه قربان شي نو یو دعا دا خبره هغه ته کړې وه او دومې حضرت زبیر رضی الله عنه ته کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای لكل نبی حواری د هر یو پیغمبر
حوارین شتا مخلص خصوصي د شورا مرګري شتا او زما حوارینو کې څوک دی حضرت زبیر رضی الله عنه د هر پیغمبر حوارین شتا حواری عیسی علیه السلام حواری موسی علیه السلام د موسی علیه السلام خصوصي مرګري شتا د عیسی علیه السلام شتا هو خاص مرګره او حواری لقب چې ورته ورکړل شوی دی دا څوک دی حضرت زبیر رضی الله عنه دا شرف حضرت زبیر رضی الله عنه تعالی ورکړي طلحه حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمایي چې طلحه والزبير جاران فی الجنه دا دوه زما په جنت کې گاونډین دي یو د جنت دیره بل سرداری کونین سره په گاوند ټوپ کې چې دا دوه زما گاونډین دي ورونه داول ته په دنیا کې دا خوشخبری ورکي هغه کې واقعي ایمان موجود فهغه کې واقعي اسلام موجود مونږ ته تاریخ دا خبره پاتې کړې ده او د دې کارنامې مونږ ته بیانې په دې خاطر چې مسلمانانو ته وایي چې تاسو هم ځان کې داسې اسلام پیدا کړئ تاسو هم ځان کې داسې اخلاص پیدا کړئ تاسو هم ځان کې داسې محبت او خلوص پیدا کړئ لکه څنګه چې صحابه کرامو کې پیدا و بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين اللهم أهلك اليهود والنصارى الظالمين المعتدين على المسلمين يا رب العالمين اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخرب بنيانهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا جبار يا قهار اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك يا أحفظ الحافظين اللهم احفظ دماءنا ودماء صائر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم احفظ دماءنا ودماء صائر المسلمين في كل عالم يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سووا صفوفكم رحمكم الله